د کابل خونړي برید چې تر 200 زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله بغلان کې د دیني عالمانو له کلکو غبرګونو سره مخ ده. یو شمېر دیني عالمان وایي چې دا ډول بریدونه هیڅ ډول دیني اړخ نه لري او ځینې نور دیني عالمان او قومي مشران ځایي خلک او د عامو خلکو د خوندیتوب د کمېټې غړي او مدافعین بیا وایي چې دا ډول بریدونه کولی شي نور هم د سولې پروسه پیچلې کړي او په یو ډول له ټولو جنګي ښکېلو اړخونو څخه غواړي چې د عامو خلکو سر او مال ته دې پام وکړي. کشتن انسان بی‌دفاع در هیچ دینی و در هیچ مذهبی و در هیچ منطقی و به هیچ لحاظ توجیه ندارند. ما بگذاریم از این توجیه شرعی برایش پیدا بکنن، هر کسی کار رو میکنه هیچ مبنای شرعی و هیچ توجیه شرعی و هیچ دلیل برای قانع نمودن مردم مسلمان افغانستان نداره. این حادثه یک حادثه بسیار غمناک و المناکی است که با هیچ منطقی، با هیچ اندیشه‌ای، با هیچ مکتبی، با هیچ آیینی، نه ادیان آسمانی نه اندیشه ها و افکار زمینی قابل توجیه نیست. ما در نخست از کسایی که عملات انجام دادند تقاضا میکنیم که مردم ملکی گناه ندارند، بالای مردم ملکی حملات خود انجام ندهند و مردم ملکی را هدف آماج شوم خود قرار ندهید. د بغلان ولایتي اداره بیا وایي چې دا ډول بریدونه په عامو خلکو باندې کولی شي نور هم د سولې پروسه پیچلې کړي او ترڅنګ یو ډول سوری وغوړوي تر څو د افغانستان سوله د ښکېلو ډلو سره د افغان حکومت لوري زر تر زره ترسره نه شي. ترورستان غواړي چې د یو خوانه قدرت نمایي وکړي د انسان وژنې په چوکاټ کې، یعنې نور خلک یا نور ډلې سیاسي ډلې په دنیا کې وخت چې غواړي خپل قدرت وښیي، نور سیاسی ډلې همیشه وقتی چې امتیاز غواړي مثلا انتخابات وي یا هر خبر یا مذاکرات د سولې وي هغوی د انساني کارو په چوکاټ کې خپل قدرت ورښیي. اما متاسفانه ترورستان هغه شیوه چې وحشي ده، هغه میتودونه چې وحشي دي د وینې په تویولو کې خپل قدرت ورښیي. د ملي یووالي حکومت مشرانو هم دغه پیښه په سختو ټکو غندلې. حمله بر مراسم عروسی که جمع بزرگ از هموطنان ما هم از زنان و مردان و کودکان ما شهید شدند و شمار دیگر نیز زخمی شدند. بزرگترین و فجیع‌ترین جنایت علیه بشریت و انسانیت است. عمل قبیحی را که صورت گرفته تقبیح میکنم. در هیچ شکی نیست که طالبان با اصرار به ادامه جنگ و نشان دادن عدم صداقت در پروسه صلح باعث دوام کشتار مردم بیگناه افغانستان و مصیبت مردم افغانستان بودند. د کابل ښار په شپږمه امنیتي حوزه کې د شهر دوبۍ په نوم د واده په سالون کې ځانمرګي برید شپېته تنه وژل او 102 نور یې ټپیان کړل. دغه برید د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترڅنګ په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي پیری مایدون، په کابل کې د جرمني سفیر پیټر پروزل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشر تاداماچي اماماتو او ناټو هم یاده چاودنه وحشیانه عمل بللې او د قربانیو له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دغه برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی.